افغانانو پښتنو ورونو وږی دوه رقم دی، یو د خولې وږی، یو د زړه وږی. نو د خولې وږی خو مړېږي، مګر د زړه وږی چې او د زړه ولږه چې لري هغه دغه شان طاهر خان په نوم باندې خلک دي. د ده باندې زه غواړم چې نن خبرې وکړم څه ناڅه. ما نه غوښته چې په ده باندې زه ویډیو وکړم یا دا کس دلته دا کوم، ځکه دومره ارزښت نه لري او نه دومره ارزي چې په ده باندې موږ خبرې وکړو. خو د ده یو ویډیو راغلی ده په سوشل میډیا کې ډېره تاویږي، خلک ورته بد رد وایي چې دی په خپل رسټورانټ کې ناست او دا غوښه داسې او یو پوټی خوله ته ورچوي. خلک وایي ګل خان، که نه موږ په کار شو د پښتونخوا ورونو ته بعضې ته موږ ګل خانان ویو. والله ګل خان زرچنده د دې طاهر خان نښه دی. قسم په خدای چې ګل خان ان په خپلو پښتنو باندې خفه کېږي، په کونډو یتیمانو خفه کېږي، په خپلو هغه خویندو خفه کېږي چې د وړو په کتارونو کې ولاړ دي، ولا په افغانستان خفه کېږي. قسم په خدای چې دا طاهر خان نه دی، دا طاهر خان چې د پکې ګټه وي که نه، والله چې د انډیا نه دی، د انډیا هندو ولا کې د پښتون سره برابر کړي. والله د انډیا بیرغ نه دی، د انډیا بیرغ چې پاکستان ولا خپل دشمن وي، والله چې دی دله په خپل رسټورانټ ولګوي. او دا شی عملي تاسې لیدلی دی چې د خپل هوټل ته خپل رسټورانټ یې دغه راوسته، چینیان یې راوسته، عربان یې راوسته، انډیا والا یې راوسته. مګر تاسې یو ورځ لیدلی چې دا د افغانستان څوک یې راوسي او دا ویل چې دا زما خپله د لوی کور افغانستان خلک دي. تاسې وکاته چې د کمونیست هېواد چین بیرغ یې په خپل رسټورانټ لګولې، مګر تاسې وګورئ چې د افغانستان بیرغ ونه لګوي. ډېرو خلکو ورته چغې وویلې چې دا خو د خپل ورونه دی، دا د پېژنم، دا د بټخیل دی، په سعودي کې ژوند کوو. او دی په سعودي کې په څه شي باندې دا سرمایه‌داره شو، په څه شي باندې دا رسټورانټونه دا هوټل یې لکړي. دا یو سړي یو هلک دی پښتونخوا، هغه هلته معذور او ناجوړه و، د هغې دپاره یې چنده راغونډه کړه او په کروڑونو روپۍ راغونډې کړي. یقین وکړه هغې ته 10% ورکړي، 90% یې په خپل جب کې واچولي. بیا یې دا ویلې چې زما 2.5 لکه په هغې وخت کې 12 کاله مخکې یا تقریبا 2 کېږي، د په هغې وخت کې دا ویلې چې زما 2.5 لکه تنخوا ده په سعودي کې. سعودي پرېښودو، راغی صاحب مهربانه پښتونخوا ته راغی، وروره ایجنسي یې لکړه. د ایجنسۍ نه وروسته د مکر جړاګانې، بیا وروره پکې یو رسټورانټ یې لکو، پسې بل ټیکیار یې لکو. صاحب مهربانه نن دا د میلیونر دی طاهر خان. د کوم ځای نه دا پیسې یو دم یو ناڅه ولې د خلک درته ړانده ښکاري، خلک درته کاڼه ښکاري. نو خبره دا ده چې دا په معاشره کې هغه خلک دي چې همیشه د پښتنو د احساساتو نه غلطه استفاده کړې ده. موږ ستاسو د خلکو نه غلطه استفاده کړې ده. دا خلک وپېژنئ، د دې په دې مکر جړاګانو باندې په دې باندې مه غولېږئ. ګورئ خلک زمونږ په افغانستان کې ډېر خیري ټولنو والا دي، زه ټول پېژنم تقریبا، او ټولو سره مې تعلق دی. یعنې دا اتا نه دی، اتا زما ډېر کلک ملګری دی. هغې وخت کې د خیري ټولنه هم دغه نه وه چې هغه سره زما انډیوالي وه، د هغه ورونو سره، د هغه فامیل سره. هغه په زړه مور سړی دی، هغه یو فامیلي سړی دی. هغه که په لر کې وي که په بر کې وي، په پښتنو په افغانانو باندې زړه درد کوي. مګر په خدای یقین وکړه چې دا طاهر خان تاسې وپېژنئ. الحمدلله تاسې اوس وپېژندو. څومره ظلمونه وشو د پاکستان د پنجابي ریاست وکړه، څومره ظلمونه پښتنو سره وکړه، په وزیرستان کې وی که په افغانستان کې وی که د ده په دې کلي کې په څومره ظلمونه دغه کړي، پاکستان کړي. مګر دا یوه خبره د هغې په خلاف نه کوي، یو پوسټ هم نه کوي. مګر دی د خپل بزنس لپاره وزیرانو سره ملاویږي، امپیانو سره هم ګوري. یو د ده بس دوه شی نه دي چې شهرت دی او پیسه ګټلي، چې زه به غټو خلکو سره وګورم او غټو خلکو سره غټ خلک الله غټ دی په سر باندې. والله که زه د رئیس جمهور ولا کې زه دغه ساتم، پروايي ساتم. په خدای یقین وکړه زه دا خبره د میډیا دغه نه دا مخکې ما کړې ده. یقین وکړه چې دلته په هغې وخت کې چې اشرف غني صاحب حکومت و، موږ ته ولا دعوتنامې راغلې، ما ته دعوتنامه راغله چې افغانستان ته راشه. موږ د افغانستان سره زموږ بعضې ملګري لاړ، هغه په ویډیو باندې هغه دغه پراته دي. ما ویل زه خپل کار روزګار کوم، زما د ولس سره کار دی، زه د ولس سره خبرې کوم، ولس د غږ باید زه اوچت کړم. مګر دا چې دی دا صرف د شهرت او د په هر شي کې بعضې انسانان داسې وي چې په هر شي کې بزنس ګوري. نو طاهر خان چې دی د هغه خلکو نه دی چې دی په اسلام کې هم بزنس ګوري، دی په پښتنو کې هم بزنس ګوري، چې پیسه دا پیدا کوي به د هر شی همغه دی. مګر والله چې دی د پښتنو څومره ضد دی، خصوصا د افغانستان څومره ضد دی. یقین وکړه چې دومره ضد زمونږ انډیا والی. او ما درته ویلې چې والله چې دلته د انډیا هندو بهتر دی، والله چې دا پښتون کې ګټه نه وي او په انډي کې والا کې وي، هغه بهتر تاسې نه ګڼي. نو افغانانو پښتنو ورونو داسې خلک وپېژنئ چې دا د چا په سر باندې سرمایه‌دار شو، چا په سر پیسې پیدا کړي. نو ګورئ، یقین وکړئ چې دا موبایل د عکسونو نه ډک دی چې ما ته الحمدلله دلته خلک ډوډۍ کوي. دا ټول ملګري مې پېژني. یو جمعه نه بله جمعه خامخا ډوډۍ وي، عکسونه دی والله کې زه شیر کوم. زه په وطن کې غریبانان دي،
کونډې یتیمان دي د هغې زړونو ته چې شیرانې شي چې دا وروره په لندن کې ناستې مزې کوي عیش و مشرت کوي هلم کې موږ مزدورکار خلک یو زه تاسې ته خپل کاروبار ځای نه ښیم زه تاسو ته ولا چې په دغه یوټیوب چینل نه ښیم چې دا یوټیوب چینل زما سبسکرایب کړئ د خلکو ډه ته سره نه شي چې دا د بزنس لپاره هلته په میډیا کې لګی دی یا د دغه لپاره لګی دی یا د بلې د ښودنې لپاره څه مې چې د وسه کېږي څه مې چې یو مې کېږي دوه مې کېږي د پردې شاته کومکونه هم خلکو سره کوم دا ټوله دنیا دا ټول خلک ما ګوري ټولو خلکو ته معلومات دی او دغه شان دي خلک چې په دې غریب وانې په دې پښتنو وانې بزنس وکړي کاروبار پرې وکړي بله ورځ چې ورځ دې ته ورسېږي دغه شان دي بیا هم د دې خپلو پښتنو پورې خاندي د خپلو پښتنو خپې وایي دی د ظلم په خلاف یو غږ هم نشي اوچتولی مګر چې د پیسو ګټه راشي دغه کله یې پنجابی رامخکې کړی کله یې عرب رامخکې کړی کله یې چینایي رامخکې کړی وګورئ په هوټل وانې د ټولې دنیا بیرغونه شته موږ ضرورت نشته چې ته زموږ د افغانستان بیرغ ولګې طاهر خانه مګر هم وګورئ چې د خپل لوی کور د خپل پلار نیکه چې دی خپل هم په خټه افغان دی پښتون دی مګر هم وګورئ د هغې بیرغ نه لګوي پښتنو سره دی دومره کس او ضد لري الله دې داسې خلک زموږ او ستاسې په معاشرې نه لرې کړي او آینده کې ډېر فکر او سوچ کوئ چې په دغه شان د خلکو چې په مکاري اوښکې تویئ او تاسې غولئ او تاسې په سر باندې بزنس کوئ او پیسې الي بیا په خپل شخصي پراپرټي او دغه الي په الله سبحانه روژې میاشت ته ما نه غوښته چې په ده خبرې وکړم خو هغه مجبوره شومه په خدای سپارم مرګې بدی یو ورځې میلمه کېږي خیال کوه دا هر څه د دنیا به پاتې کېږي خیال کوه دنیا به د فانی شي د یو څو ورځو بهار دی د څو ورځو میلمه هر یو کس دی په رفتار دی د څو ورځو میلمه هر یو کس دی پر رفتار دے تپوس بدر نتور لحد کی خیال کوا دا ہر صد دنیا بپاتی کی خیال کوا